لکه یاره دا غنم خو هم غوڼ پاخه دي یار خدای دې اوس څوک راواړی چې خبره ورسره وکړو چې یاره وی پیرېږو یار ګنې دا خو به رانه ورجېږي یاره لکه ګوره چې لو میلاو شو که نه لکه د خامار به تیوځئ لکه د خامار ښه مړه لالا دوا کوو چې میلاو شو که نه بیا دې ته بېغمه شه نن هم څومره ورځ داسې ګرځو را ګرځو لو نشته دی ډېر چاپېره لونه پاخه دي دا دی چا سره پکې خبره وشو که چا جوړه کوله ور به شو دي لالا پرې ټولو د چا څه مه ورانېږه مونږ چې ژوندي ورشه ګلاس بتېدلی وباسو نه چې ګلاس او که نه دقه خبره کومه لالا چې لو ته کېناستو که نه یو درز دروزه بس ختم بس دقه نری خبرې کوئ دقه السلام علیکم وعلیکم سلام یاره جی د دې پټي مالک څوک دی یار خدمت وایه ولې راغلی یو د سوات نه او لو له راغلی یاره او کسان ګورو مونږ که څوک راسه د لو جوړه وکړي چې خبره ورسره وکړو یار ټیک ده که نه بس دا خو زما غنم دي او چې تاسو لو کولی شئ زه ولاسې یم کس ګورم تاسو سره به خبره وکړم بس صحیح ده که نه خبره وکړو مونږ به یې وکړو که نه راځه مونږ ته وښایه پټې بس زه ټیک ده زه به تاسو په پټو وګرځوم بس که خبره م راله خو تاسو به یې وکړئ که خبره م راله نه بس تاسو دغه لار او زما دا لار صحیح ده د خیره بس دغسې به وکړو نه داسې دا دوه تیره دي که نه دا او داسې د دې روډ نه هغه اړخ دي تاسو راځئ زه تاسو اخ واړوم چې غونډ وګورئ صحیح ده راځئ تاسو پټی دی که نه په خپله دې وکړه بس خو اوس خپلې وارې ته ګوره نو که واره م پرې راځي چې بس خبره ده وپکو نیکه پټي خو م ولیده ریټ په یار مړه د ریټ نه تاسو بې فکره شئ یار د دې علاقې چې څه ریټ وي د هغې نه به زه تاسو له سیوا درکړم خو چې به یې کار راله وکړئ ګورئ ځکه چې د بارانونو هېڅ پته نه لګي موسم ډېر زیات خراب دی که نه نو زه یم چې په هفته کې کولی شئ که نه نو چې په 3 ورځو کې راله راغونډ کړئ چې مونږ یې مړه د وخته سنبال کړو یار مونږ خو راغلي دی دا خو زمونږ یو پړقم نه دی او زمونږ باقاعده کارډونه شته دی که نور هم درته څوک معلومي دا کارډونه دي ورته وایه هغه به مو سره کوو د خیره ښه لکه تاسو سپیشلیسټ یې واو مونږ خو راغلي دی یو بس چې کار راله وکړئ یاره نو بې فکره شه خلاص بتېدلی وباسو بس ټیک ده که نه هلکانو ټیک ده سبا به وله راځو ښه انشاءالله لاړو ښه ځئ ځه په مخه م ښه هلکانو خو ډېرې چوتې چوتې خبرې وکړلې خو ځه ګورو چې څه کېږي نو یار هلکه ګورې خبره خو مو کړله خو ګورې سبا له به راځو ښه لالا سبا به راځو خو په دې تېر وتې دغه تلکونه پکې ډېره ده لالا غنه پکې ده نو د دې غنې په وجه خو یې ریټ ولګو تیز که نه دا هېڅ هم نه ده مړه مونږ د دې نه ګڼ دغه نورې بودې دي دا څه غنه ده عوام خو یې نه شو بس خبره یې ډن کړله چې څنګه ستاسو خوښې لالا نو ګورئ تېروتې لکه یاره تا خو د اوسه پورې نه دي راغلي یاره ولږه یاره رنګ ورته وکړو چې څنګه چل دی یار عجیبه ده یاره نمبر یې بند کړی دی ورځمه یاره که نه راځي چې څه بل څه غم وله وکړمه یار هلکه نو یاره مړه دا ستاسو کار دی یاره نمبر یې میلاوه ښه ما نمبر یې بند دي یار دا خو د دې خلکو د لاسه بندې کړي دي مونږ چې ستا کار له ترې راوزګار شو نیکه ته دې ټایم ته وګوره دا څه ټایم دی مړه تاسو به له دې نه پس لو کوئ یار مونږ ټول عمر دقه ټایم کې کارونه کوو مونږ وایو چې دا خلک نه یې نه څوک هم د نظره کي هذا بس ځئ تاسو پټي ته ځئ زه د بسې درځم او زمونږ دا نه دی دا تورې ورورو الله په ده پسې چې ترېشل هم لږ ولګي نو دی دا ترېشل ورته نه رسي دا داسې ظالم دی لالا ترا به چې ته ژوندلی کوه بس ښه شوی دی
داسې لو ولګو که نه چې سبا له خوشحالي مړه اوف یار ځه ولې لالا مړه زمانه خو د نه دغه تعویض کور پاتې شي ولې رنګ کومه چې دغه ځای کې نه مې بندم کړي دا خو به ما غر کړي دا یار والله الو ورشه وابۍ ته ووایه که نه منصور و چې دغه ځای کې نه راباندې دمونه راپکو لو ته ناست یم او څوک مې د نظره نه کې ښه او به ته ووایه شاباله اچارې لکانو نیکه ښه خیر دی ما خو وی نیکه تا په مونږ پسې شربت راغستې شربت به راپسې راوړي د ستاسو چې کم کار دی که نه اشنا په تاسو باندې خو زما خو اوبه هم نه سود کېږي ولې نیکه دا لو خلک داسې کوي ولې نیکه مونږ خو د صفایه سره راغستې د درېیمه ګنټه هم د علم دا درېیمه ګېډۍ دی یاره نیکه غنې ډېرې وي مونږ خو چې د صفایه سره کار وکړي یاره دا تاسو چې په دې کمه اندازه باندې لګیا یې که نه نو خیال مې نیسي که دا تاسو په دې میاشت کې راغونډ کوي ښه ها نیکه نو مونږ خو دړه نه کار کوو یاره د وګوره ماشاءالله لکه ګوته ونرېوې په کلار ته څه کې هغه بس داسې تیز لګیا دی چې راته پسې اوازونه موسیقي سم د باندې نه کېږي لو کولی وې او داسې لګیا دی ته وایي چې ده چېرته اپریشن کړی دی بس ده کښېنه یاره کار کوئ زه به بیا راچکر شم ښه او نیکه بې فکره شه دا څنګه خلک دی یار چې راځي اډۍ به پرېوتي د خیره یاره لالا لکه د مور ته نه کوو دا نور ډېر تېز دی ګرمي ده راځئ لکه وګو ته زه به راته خپلې و زړه د پنجاب قصه مو کم راځئ راځئ لکه دمه کوو یا لالا دا قصه به مو واورو لکه دا هلکان چېرته تللي دي یاره دا څه په لانجه اوښتي یا یاران خو هغه دي سوري ته ناست دي ما وي دوی به اوس تیر غورځولي چې دا حالي که نه دا خو په میاشت کې مشکله ده د پنجابي قصه وکنه لالا جګړه چې ورسره وه هغه خو مړه یو ورځ د لو نه رالمه او هغه هم دونه د نه سړي زوی یاره ما ورته داسې وکاته بس ما ته وایي کیوں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہے بس مام ہوتی میں ہم آپ نے ہمارا جگہ گندی کر لے اور مجھ کو بولو کہ کیوں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہے ہو اور پاسې د مې یو دوه ټنګه مې تېویسته بیا یاره پولیسان راله ورې راته ډېر پلوتي خو ما پسې شی د دنده نه تاله کړی ور مې ورته نه کولاوه خو لالا یار راغلی نیک هم راغی نیک رالی نیکه څنګه چل دی رالی ډېر ځوانان تاسو راغلي او به دلته سوري ته هم ډډه والې دی یاره یاره نیکه دا هلکان دي نور ته نشي ټینګېدی ستړي شوي ما ورته راځئ چې دې سوري ته لږ کښېنو نو زه خو چې د نه تلم هم هغه دوه ګېډۍ وي چې اوس رانل تاسو جوړې چې زه د نه تللی یم د ځاني کښېنو چې تاسو هم راوتي یې اورې یاره نیکه تږي شوي مو اوبه نه وي تاسو ته هم د شربت وي خو تاسو هم رانه درسره رالی یو موږ وایو چې دا هلکان لږه دمه ورته وکړي دا خو غلی چې ما له ځان سره پریشان نه دی را روان کړی ګنې ما چې زه ورځم دله راپسې اواز وکړو چې ته راځې اډۍ به م وایي بس نیکه هلکان دي که نه داسې کار وکړئ که نه چې دا لهونه ستاسو کار نه دی ښه لاړ شئ بس په کور کې په کور ته سم دی او زه به ځان له بل څه غم وکړم خو دی دی خو بس تاسو خو زه په تیاره کې ساتلی یم او نیکه ته اوسه پر شربت نه رانوړو شربت خبرې کوم چې سم د ډمبرو له وړې درته ونیسم مړه خپل کار کوئ سړیا د نامې جامې سړی وم جوبارې او ستاسو د لاسه دغه دی په میره کې وشرمېدو زه چې ځي راځئ تاسو د کار کښېنه نه یې راځئ مړه لالا ته هم د دې توري صفتونه کول نو راځئ دغه شی د کار کښېنه نه یې راځئ